سلامونه ملګرو. د افغانستان د کرکټ سره دښمني چې ده دا نور کېدای شي پای ته رسېدلې وي، ځکه آی سی سی واضح کړله چې دوی غواړي د افغانستان لوبډله په هر نړیوال سټیج کې موجوده وي او ډېر ژر به دوی واوري همدغه افغان ضد کړی، افغانستان ضد کړی، د افغانانو ضد خلک دا به ډېر ژر واوري چې په همدې چمپیونز ټرافۍ کې په پاکستان او د هند لوبې په متحده عرب اماراتو کې کېږي، وابه وري چې د افغانستان وارم اپ میچونه کېدای شي په همدې روانو 2 هفتو کې اعلان شي. نورې لوبې خوا د افغانستان ټایم ټیبل یې اعلان شوی ده. غواړم په 2 مسلو خبرې وکړم. اول زما د خپل مسلک سره تړلي مسایل دي چې زه کېدای شي یو څو ورځې مې کار پکې کړی پوهېږم. یو شمېر رسنۍ او ژورنالستان په لوی لاس د یو داسې روایت د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې هغه په لوی لاس غواړي د افغانستان د کرکټ په ضد باندې زده وړوکې یو غټې اشارې خبرونه ورکول کېږي، همغو ته هوا ورکړي او دوی غواړي دغه روایت چې یا دغه هڅه چې پیل شوې چې د افغانستان د کرکټ په لوبډله باندې بندیزونه وضع شي دې سره مرسته وکړي. مثال یې درکوم. تاسو وګورئ په انګلستان کې له انګلستان څخه 2 خبرونه راغله. اول خبر دا و چې د پارلمان غړو د خپل کرکټ بورډ څخه غوښتنه کړې وه چې د افغانستان سره د لوبې نه کوي. دا لومړی خبر و. دوهم خبر چې راغی چې هغه تازه خبر و، دغه خبر یې رد کړ د انګلستان د کرکټ بورډ د خپلو وکیلانو غوښتنه رد کړله. اوس دغه رد خبر باید سر ته راغلی وای، هغه بل خبر زوړ شو. زموږ یو شمېر رسنۍ له بده مرغه او یو شمېر ژورنالستان له بده مرغه چې ژورنالستان اوس په رسنیو کې کار کوي، ژورنالستان به ورته ووایي دوی همغه زوړ خبر اوسه پورې چلوي، دغه نوی خبر یې سایډ لاین کړی ده. دلیل څه ده؟ له کرکټ او افغانانو سره دښمني. بل خو په جنوبي افریقا کې د سپورت وزیر دا خبره کړې که زما واک وای له افغانستان سره به لوبه نه کوله. کرکټ بورډ هلته مستقل د سپورت د وزیر تر کنټرول لاندې نه ده، خو دوی دا خبر ته هوا ورکړله. د دې په جواب کې آی سی سی د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د افغانستان په کرکټ لوبډلې هیڅ ډول بندیز نشته، نه یې پې لګوي او لوبه به کوي. بیا افغانستانه کرکټ نه کیږي. په دې معنی هغه خبر نه راخلي دغه د جنوبي افریقې د سپورت وزیر چې په کرکټ هیڅ کنټرول نه لري د خپل هیواد په کرکټ باندې، هلته کرکټ بورډ ټول واک هغه سره ده، د جنوبي افریقې له کرکټ بورډ سره ده، خو دغه خبر ته دوی هوا ورکوي. دلیل څه ده؟ له افغانستان د افغانستان له ولس د پښتون سره دښمني. همدغه ډول دوهمه مسله دا ده چې دغه خلک همدغه کړی چې زه ورته افغان ضد کړی وایم، دوی غواړي د افغانستان دغه تصویر چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د افغانستان څخه ورکړی ده، لکه مثلا د افغانستان د بیرغ رپول دي، د افغانستان د ملي سرود پلی کېدل دي، د افغانستان د فرهنګ ننداره ده، د افغانستان د محصولاتو ننداره د نړۍ ته وړاندې کول دي. دغه ونه شي، د دوی بل هدف دغه ده. ځکه موږ لیدلي په دې 20 کلونو کې همدغې کړۍ په نورو نومونو د نورو په لباسونو کې دغه غوښتنه کوله چې زه افغان نه یم، زه افغان نه منمه، تذکره یې نه اخیستله، بلې کول. هغه وخت هم دا تورونه لګول چې د کرکټ لوبډله ملي نه ده، خو خدای پاک دغه یعنې دوی هر څه غوښتل قومي کړي. اوس خدای به دغه استعداد یو څو کسانو ته ورکړي چې هغه کسان له نیکه مرغه پښتانه دي، خو دوی پوه شو چې دغه استعداد په دوی کې نشته یا په نورو قومونو کې دغه لوبه هغومره محبوبیت چې په پښتنو کې لري نه یې لري، چې لیوالتیا او محبوبیت نه یې طبعا هغې قوم کې یا په ټولنه کې لوبغاړي نه را پیدا کېږي. نو دوی دا دښمني اوس دې سرحد ته رسولې ده چې په نړیواله کچه دوی د افغانانو د دغه خوښۍ په ضد راپورته شوي دي. تاسو وګورئ په تېرو 20 کلونو کې همدغه د کرکټ لوبغاړو د افغانستان د فرهنګ بهترینه ننداره نړۍ ته وړاندې کړه. د افغانستان د سوله ییز ژوند، د افغانانو د خوشحالۍ د حق لرلو هغه رښتینې ننداره دوی وړاندې کړله. تاسو به لیدلي په متحده عرب اماراتو کې چې هر ځل د افغانستان د کرکټ لوبه وي په زرګونو څه په لسګونو زره خلک ورته راځي. ان هند کې
له بیرغونو سره راځي، څومره په جذبې باندې راځي. دغه تصویر 20 کاله مخکې د افغانستان نړۍ سره نه و. نړۍ د افغانستان څخه یو داسې تصور درلود چې جګړه ده، جنګ ده، ورانۍ ده، وژل دي. خو دغو لوبغاړو وښوله چې نه، د افغانستان خلک په لوبه خوشحالۍ همدغسې مین خلک دي لکه د نورې نړۍ خلک. د افغانستان د محصولاتو تر ټولو ښه استازیتوب هم د کرکټ لوبغاړو کړی. تازه مثال محمد نبي څو ورځې مخکې په سریلانکا کې د شاهد افریدي سره دا ویډیو به یې ټولو لیدلي، د افغانستان د زعفرانو صفت ورته کوو چې زه تا ته زعفرانو چای پخوم او هغه ورته وایي چې دا د کوم ځای دی، دا د افغانستان دی. هغه اورېدلي نه و. هغه تاسو وګورئ محمد نبي په څه ډول باندې د افغانستان د یو غریب بزګر د محصولاتو استازیتوب کوي هلته، یا هغه ورته پریزنټ کوي، وړاندې کوي. زه باوري یم دا تنه شاهد افریدی نه ده، لسګونو نورو دغه ډول بحرینانو ته به د افغانستان د دغه ډول محصولاتو پیشنهاد کړي یا ورته ښوولي وي. دارنګه د افغانستان د ملي لباس تاسو وګورئ، د افغانستان د کرکټ لوبغاړي چې هر چېرته تللي په هر هېواد کې که په دوی روزه راغلې ده، دوی هلته روزه نیولې ده، مذهبي ننداره یې خلکو ته وړاندې کړې. د کرکټ په میدانونو کې لمونځ کړی ده، نړۍ ته یې ښوولې ده چې دوی څومره له مذهبي لحاظه په خپله عقیده او دین او مذهب باندې ټینګ خلک دي. د لباس له لحاظه دوی خپلې ملي جامې په اخترونو کې اغوستي، هغه په هر هېواد کې هغوی جومات ته تللي دي، لمونځ یې کړی، له هغو خلکو سره یې لیدلي دي. هلته یې د خپل فرهنګ ننداره وړاندې کړې ده، د خپل تهذیب ننداره یې وړاندې کړې ده. تر ټولو زیات د پښتنو ښوولي دي چې پښتانه که جنګ کولی سي، دغه ډول استازیتوب هم د خپل ملک کولی سي. راشد اوس په نړۍ کې یو برانډ ده، یو نوم ده. د استرالیا نه رانیولې تر امریکا، له امریکا نیولې تر آیرلنډه پورې د نړۍ په هر کونج کې راشد د پښتون افغان په توګه باندې پیژندل کیږي. د نړۍ د پښتو ژبې د پراختیا وده کې څومره مهم رول لوبولی. تاسو وګورئ د نړۍ په ډیرو لوبو کې چې د افغانستان لوبې د بهرني مبصرین د شپږیزې او څلوریزې کلمې چې زمزمه کوي. نو کرکټ د افغانستان هغه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي چې مستحق و افغانستان وایي ښووله چې دا افغانان یوازې د جګړې خلک نه دي، افغانستان دغسې ملت هم لري، دغسې ځوانان هم لري. له بده مرغه دغه افغان ضد کړۍ نور هر څه یې د لاسه ورکړي دي، اوس غواړي چې د افغانانو دغه خوشحالي هم ترې وتروړي. خو ښکاري چې ناکامه سوله. لکه په هر ډګر کې چې دوی ناکامه دي، په دې برخه کې به دوی ناکامیږي. یا شسن افغانستان.